السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. طلاق ورکول رسول صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم څخه روایت دی وایي تزوجوا تاسې نکاح وکړئ ښځه وکړئ طلاق مه ورکوئ. فإن طلاق رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي دغه طلاق ورکول چې خاوند ښځې طلاق ورکړي عرش ولړزېږي. عرش عظیم عرش دومره غټ دی چې دا مځکې و اسمانونه دومره کوچني ورته معلومېږي لکه د دنیا په مابینځ کې چې یو ګړی یا د لاس ګړی و ساعت کښېږدي نو څومره به کوچنی معلومېږي. عرش دومره غټ دی. د عرش حرکت وکړي الله جل جلاله ته اجازه وکړي چې زه پر دغه انسان ور ایله سمه غرق یې کړم. ځکه به دې طلاق ټول کې حقوق پایماله شي، هغه ښځه دغمنه شي، هغه ښځې ژوند ته ضرر ورسېږي. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم څخه روایت ابي موسی رضی الله عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسې نکاح کوئ خو لیکن تاسې طلاق مه ورکوئ. فإن الله لا يحب الذواقين. الله جل جلاله دغه خوند اخیستونکي نه خوښوي چې دا خوند واخلي نو بیرته یې باره بیا پسې پرېږدي. دا څو ورځې خوند واخله که په د عربو کې د عادت ډېر دی قبل الاسلام د جاهلیت په دور کې هم په دې کې دغه بدبختي ډېره وه. بس چې معاینه به یې 15 ورځې نه وه کړې 10 ورځ به یې پرې ایښې وه. اوس هم کې پکښې دي دغه چم له دوو شیانو څخه کېږي. دغه ډېر طلاق یا د جهالت څخه کېږي یا له ډېر مستیو له ډېر عیاشي څخه کېږي. عیاش چې پیسې ډېرې باره د مؤمن د زړه احترام نه لري دا چې بیا نور پیدا کېدلی مسکینانو بیا دې دوی طلاق کړې وه. په افغانستان کې هم دا دنده وشروع شوې ده. د خلکو پیسې څه پیدا کړلې دغه د روسانو د امریکانو انقلابونه چې راغلل افغانانو مې څه سترګې ورکولې. اوس طلاق ستا هلته مې څه ډېر شوی دی چې زه هلته لرم وایي نو څه ده خو بله به وکړم. نو خو دلته دغه دنیا په موږ باندې هغه څه کوي که اوس د خره ریړۍ چلولی دومو په ځای بیا نه شوه پیدا کولی بیا هغه اول هم طلاق نه ورکوه. نو طلاق سره ډېر احتیاط وکړي. حدیث رقم 1419 رفع الجناح وخفض الجناح ب40 حديثا في نكاح دم العلكاري الهروي رحمة الله عليه مبارك صفحة 29. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.